امریکایي عسکر ولې 10 کاله له سوریې څخه نه وځي او بل خوا اسرائیلو په سوریه څنګه بمبارونه شروع کړي او د سوریې نوي حکومت ورته څه ویلي دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي ویلي چې امریکایي ځواکونه به په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره پاتې کیږي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر په نیویارک کې د رویټرز په یوه کانفرانس کې په یو مهمه مرکه کې وویل دا ځواکونه د یو ځانګړي او مهم دلیل لپاره هلته حضور لري، نه د کومې معاملې لپاره. هغه زیاته کړه دا ځواکونه له څه باندې یوې لسیزې راهیسې هلته د داعش پر وړاندې مبارزه کوي. موږ هم د ماموریت ته ژمن یو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په سوریه کې پاتې شي، فاینر وویل هو، د امریکا حکومت په سوریه کې له سیاسي خلا څخه په استفادې سره د داعش د بیا د راژوندي کېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې خپل ځواک بیرته ترلاسه کړي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې امریکایي چارواکي د مشق له واکمنو مخالفو ډلو او اسرائیلي چارواکو سره د وضعیت د تعقیب لپاره په نږدې اړیکه کې دي. او بل خوا د سوریې د وضعیت څارونکې رسنۍ وایي د بشر الاسد له پرځولو وروسته اسرائیلي ځواکونه په سوریه کې پر نظامي اډو او مهمو اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دی او د ځمکې له لارې هم ځواکونه د سویل لویدیځ له لوري د مشق 25 کیلومترۍ ته رسیدلي دي. دوی وایي اسرائیلي ځواکونه همدا اوس مهال قطنه ښار ته رسیدلي چې د سوریې ختیځ 10 کیلومترۍ ته نږدې ملکي ساحه ده. دغه منطقه د جولان له لوري څوکۍ چې دا مهال د اسرائیلي ځواکونو د بفر زون یا حائل سیمې په توګه لاندې کړي دي سره جلا کوي. اسرائیل وایي د بفر زون جوړولو موخه یې دا ده چې په راتلونکي کې د وسلوالې ډلې دې لارې د دوی خاورې ته د ننوتو هڅه ونه کړي. تر اوسه د سوریې نوي واکمنو د اسرائیلي عسکرو دغه پرمختګ او بمبار ته غبرګون نه دی ښودلی.